تاسو ته ښکاري دا چې چاره جوړه کړې دی میډم رخشي سلیم د هغه راسره دلته کې موجوده ده، د هغې سره به خبرې کوو. اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې وخت راکړو موږ له تاسو. السلام علیکم. ستاسو ډېره شکریه چې تاسو رالی او زموږ د ایفرټس چې کوم ستاسو خوښ شو. تھینک یو سو مچ چې تاسو موږ ته دا مننه ستاسو مننه. دا راته ووایي میډم چې دغه آیډیا ستاسو ځکه چې ټول کنټریبیوشن په دې کې څنګه چې ماته علم دی نو ستاسو کنټریبیوشن دی په دې کې، دغه آیډیا تاسو ته څنګه راغله؟ تاسو سره د آیډیا چا شیر کړې وه که نه ستاسو خپله ذهن کې راغله چې دا څیزونه مونږ ډسپلی کړو او دا را پیدا کړو؟ ایکچولی زه به تاسو ته وایم چې دا چې کله د یو پی ایس ګولډن جوبلی وه او زمونږ چې سر پیټرن کوم دی سر ګوهر زمان، نو هغه یو پی ایس کې د هغې چې کوم خدمات دي هغې نه ټول سرحد خبر دی، پوره پښتونخوا د هغې نه خبر دی. نو چې کله د هغې ګولډن جوبلی وه او موږ هلته خپله اداره ریپرزینټ کوله، نو دین چونکې تاسو ته پته زموږ د ادارې یو دغه چې تربیت پهلے اور تعلیم بعد میں ٹھیک شو. موږ ته همیشه سرګور زمان موږ ته دا خبره خېلې ده، نو په هغه تربیت کې ګوره تاسو ته پته دی زموږ لباس، فنون، عقیده، مذهب، زبان، everything it is the part of culture. سو چې هغه بیا موږ د کلچر خبره کوله ان سپیسیفیکلی بیا موږ پښتون کلچر دا پښتون کلچر څه دی؟ هغه پښتون روایات اصل کې اسلامي روایات دي، هغه اسلامي روایات او هغه پښتون کلچر بیا موږ دا سوچو کو چې دا آیډیا به دغه شو چې ورې نه چې موږ پښتون کلچر ته پرزنټ کوو. نو چې کله د یو پی ایس ګولډن جوبلی وانه د دې انیشل چې کوم شیپ هغه موږ الته دا موږ دا کړو. دا اوس سیکنډ ټایم چې اوس موږ یو سکل لرنینګ سنټر چې کوم وتوایو چې هغه موږ بیا په هغې باندې کار کولو شروع کړو. نو دا ما اوس لږ شانتي دی له یو بل رنګ ورکو، مزید آیټمز دی کې مونږه اډ کړل. نو دا چې کوم دی زمونږ اداره چې کوم دا هغې مونږ ته دا اپورچونیټي راکړه چې مونږ چې کوم دی پښتون کلچر چې کوم دی ستاسو مخامخ پیش. دلته څنګه چې ما تاسو ته وښودله یو شمېر څیزونه داسې دي چې تقریبا هغه خاص کر که زه د دې نوي کول ووایم نو هغې به بلکل نه یې لیدلي. د فرنټیر ساينس اکیډمي پرنسپل پروفیسر ډاکټر تاج علي صاحب زموږ سره دلته کې موجود دی. د یو ماهر تعلیم دی، د پېښور یونیورسټۍ د کیمسټري ډپارټمنټ هیډ دوی پاتې شوي دي. سر دا وایي چې دا خو بس د پخوانۍ زمانې څیزونه او د پخواني وخت سره لاړل، اوس نوی جدید وخت او جدید څیزونه دي پکې، نو د دې خیلو څه ضرورت دی؟ څه به وایي په دې حوالې سره؟ دراصل خبر دا ده چې موږ خو خپله هسټري خو چې کوم د پرېښودلی خو نه شو که نه، د هسټري چې کومه تېره شوې ده هغه هر څه ته کتل او هغه نه چې کوم ده یو دې قسم فایده اخیستل چې موږ مخکې څنګه چې کوم ده تللی شو. نو دا واړه چې کوم ده د انساني یو طرز د زندگی او هغه کې چې کوم چینجز راغلي دي د هر په موجودار و دې نه واخله موجوده چې کوم تېر شوي دا واړه، نو دا نه چې کوم ده هسټاریکل هغه نه چې کوم ده د سټډي کونه او هغه نه فایده اخیستنه چې موږ مخکې څنګه چې کوم ده ترقي کولی شو او خپل د هغه چې کوم ده تهذیب تمدن چې کوم ده هغه چې کوم ده د هغه ډېر زیات ضروري دي چې موږ څرنګه اوسېدلي یو او څه مو چې کوم طریقه. صحیح، ډېره مننه. تھینک یو.